زاهد محمد. او کویت کې څومره وخت کېږي ته اوسېږې؟ کویت کې تقریبا 21 کاله وتل زه اوسېږم. 21 کاله پیدا شوی هلته. څومره وخت کېږي چې هلته ته معتاد یې؟ هلته تقریبا 1.5 کال کېږي. 1.5 کال. نو دلته افغانستان ته څه دپاره راغلی بیا؟ دلته دغه لپاره راغلم زه ځان بستر کم هلته علاج نه کېده. څومره وخت کېږي دلته راغلی؟ دلته تقریبا 20 ورځې بېدیا ووتلی بس داخل سوم تقریبا دغه 1.5 میاشت کېږي راغلی یم. اوس د صحت څنګه دی؟ اوس الحمدلله ښه یم صحت ښه یم. ته څه شی استفاده کول؟ ما چرس مې استفاده کول او کیمیکل ګنجه ورته وایي او شیشه مې استفاده کوله. د هلته پیدا کېدل؟ و پیدا کېږي. نور ځوانان هم هلته دغسې معتادین وو؟ ډېر دي. اوس د صحت څنګه دی؟ اوس صحت مې ښه ده الحمدلله ښه یم. یعنې په ځان پوهېدلی چې ښه کېږي. صحت څنګه دی؟ ته زه الحمدلله و ښه کېږم. یعنې په ځان مطمئن یې چې بیا مطمئن یم انشاءالله بیا به دا نشه میشه پیدا شوی هلته یې که پیدا شوی هلته یم کویت کې. کویت کې پیدا شوی. نو ته چې جوړ شې ښه شې د دې بدماره څخه ووځې نو څه به وکړې افغانستان ته؟ افغانستان خو تا ته صحت درکړه ته به څه وکړې؟ زه غواړم چې افغانستان سره کومک وکړم دا مې په وس کې کېږي. څه ډول کومک؟ چې هر رقم ته کومک کولی شم. نو د دې ځوانانو تر څنګ ودرېږي د دې ځوانانو محتاجینو غږ به نړیوال ته ورسوي انشاءالله. د پل سختان په نوم دلته یو پول و د هغې لاندې و ځوانان هغه خبرو بي بي سي نه مې ډېر لیدلي ده الجزیره هغې نام دې په کویت کې اورېدلی و؟ واورېدلی. العافية يا شباب هذول كل ربعي يشربون مخدرات فأنا بيهم عشان تساعد وقفهم وياهم عرفتم شلون؟ فأنا كنت موجود بالكويت الحين جيت هنا هذا المستشفى والحمد لله أموري طيبة الحين فساعدوني هذا الشباب كله اللي ربعي عشان يرجعون على السلامة بيوتكم. كل واحد عندهم أم وأخوات. السلام عليكم يعطيكم ألف عافية وتقبل الله تعبكم.